د دوشنبه ورځ وه د پیر ورځ وه او 12 ربیع الاول و 12 او 14 کال د نبوت و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته ورسېدو دا قباء مسجد چې کوم ځای دی دغه ځای ته نبی علیه السلام ورسېد روزانه به مدینه منورې والا راوتو دغه ځای کې به انتظار کو چې نبی علیه السلام د مکې نه را روان شوی دی خو راونه رسېدو اوس دې نو خبر نو کنه چې نبی علیه السلام 3 ورځې په غار سور کې پناه اخیستې وه نو دوی وی ورځې ډېرې تېرې شوې او نبی علیه السلام رانغی روزانه به په دغې ځای کې انتظار کو نو د څلورمې ورځ و چې نبی علیه الصلاة والسلام قبا ته ورسېد او چې څنګه ورسېد د نبی علیه السلام د ټولو نه اول کار چې وکنه نو داسې یوه تیږه یې راواغسته یوه ګټه او داسې یې کېښوده وی دا ما د جومات بنیاد کېښود د مسجد بنیاد مې کېښود لومبی کار نبی علیہ السلام چې مدینه منورې ته ورسېد کنه هغه د جماعت بنیاد نو په خپل یو ګټه یو تیګه راواغسته او داسې کېښوده ابوبکر رضی الله تعالی فاسد دویمه ګټه ابوبکر رضی الله تعالی راواغسته او کېښوده دریمه ګټه عمر رضی الله تعالی فاسد هغه راواغسته او کېښوده د جماعت بنیاد کېښوده شو نور چې څومره صحابه کرام هغه خواره شو ګټې راوړي او اوږدي او بنیاد جوړی د مسجد شروع وشوه روایتو کې راځي وایي نبی علیه السلام به په خپله تیږه داسې راواغسته نو هغه به درنه وه نو نبی علیه السلام به د خپلې خېټې سره داسې اړمه کړې وه سړی چې ګټ راوالی دروني که نه نو دې ګېډې سره یې داسې نږدې ونیسي نو دې ګېډې ته به یې اړم کړی و دا ګټ او نبی علیه السلام به را روانو صحابه کرامو ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره مونږ یو که نه ته سیټ ته کښېنه دا مونږ راوړو مونږ جوړو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زم دا غواړم چې په دې مسجد کې زما عیسه وشي او چې تاسو کوئ نو زه به هم کومه ورته د نبی علیه الصلاة والسلام شان و صحابه کرامو په هغه باندې سر ورکو سر یې پیچانګو خو نبی علیه السلام دا نه ویل چې تاسو کار کوئ زه به درته ناست یم یو موقع باندې تلي وو نو داسې د پخلي ټایم راغی صحابه کرام ورسره وو نو یو صحابي زه به دا کار وکړم بل زه به دا کار وکړم بل زه به دا کار وکړم نبی علیه الصلاة والسلام پکې وفرمایل وی لرګي راوړل په ما شو لرګي به زه راغونډ کړم لرګي به زه راغونډ کړم نو نبی علیہ السلام په هر کار کې په خپل عیسی اغستله نو د مسجد نبوي د مسجد قباء دغلته کې څه شو بنیاد کېښودی شو او په تاریخ د اسلام کې دا قباء مسجد چې د اول مسجد دی په اسلام کې د ټولو نه اولنی جومات چې جوړ شوی دی هغه قباء مسجد جوړ شوی دی او د دې آیت د دې مسجد متعلق الله تبارک وتعالى د آیتونو نازل کړي دي کنه لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا د الله پاک پیغمبره د کم جماعت بنیاد چې په تقوا یې خوده شوی دی دغلته کې څه خلک دي چې هغه د پاکۍ سره مینه ساتي محبت ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام قباء والو تلاړو استاسو الله یو صفت کړی دی الله تبارک وتعالی فرمایي وي دا قباء والا د پاکۍ سره مینه ساتي نو تاسو کې کوم عمل دی داسې یو صحابي را پاسېدو وی د الله پاک پیغمبره مونږ کې خو نور څه نشته دی خو چې کله واړه بول وکړو یا لوی بول وکړو که نه نو اول لوټه استعمال کو اول صفایي په لوټه باندې وکړو د هغې نه پس اوبه استعمال کو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلو دغه خوی دی چې الله پې ستاسو صفت کړی دی هم دغه خبره ده چې تاسو اول استنجا په لوټه کوئ پس د هغې نه څه استعمالوئ اوبه استعمالوئ هم دغه خبره ده چې الله تبارک وتعالی فرمایي داسې خلک دی چې د پاکۍ سره څه کوي مینه کوي مینه الله دې رحم وکړي مخکې به دا خلک ساراونو ته تو د بولو به راسته نو سارا کې به خامخا لوټه او ګټه دا استعمالېدل که نه بیا به پس د هغې نه خلکو څه استعمالولي اوبه به استعمالولي دا دوه خویونه زموږ په دې خلکو کې هم موجود وو خو چې کله دا لیټرونه راله که نه نو هغه د لوټې هغه سیسټم څه شو ختم شو هغه ختم شو نو اوس بعضې خلک داسې چې واړه بولو کې او په دننه ټایم نه تېروي ډایرکټ ځان په اوبه وینځي او راپاسې راځي اگر بیا ورته دا پته هم نه لګي چې زما په دې خپل واړه بول بهیږي که اوبه بهیږي
نه احتیاط پدې کې پکار دی. اوس هم احتیاط پدې کې دی چې دا ټله پیپر نه دی، دا کاغذ چې دی پدې باندې اول استنجا وکړه، خو تسلی حاصله کا چې کله پوره تسلی دی رااله پس د هغې نه بیا اوبه استعمال کا. دا ښه طریقه ده، غوره طریقه ده. اول کاغذ استعمالول چې تا ته صفایي ښه پوره راشي، پس د هغې نه اوبه استعمال کا. نو نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو، وایي دا په تاسو کې کوم داسې خوی دی چې الله وایي دوی د پاکۍ سره مینه ساتي؟ هغه صحابي ورته وایي د الله پاکه پیغمبره خوی خدا دی چې استنجا اول په لوټه کو بیا اوبه استعمالو. نبی علیہ السلام فرمایي دغه خوی دی چې الله پې ستاسو صفت په قرآن کې کړی دی چې په قبا کې څه خلک ته چې د پاکۍ سره مینه ساتي. بهرحال دغه مسجد تقوا د قبا، د مسجد قبا بنیاد کې خو د شو دا په اسلام کې اول مسجد دی. او احادیث مبارکو کې راځي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د هر خالی په ورځ باندې د مدینه منورې نه را روان شو دی قبا ته براتو. نو کله به په سورلۍ راتو، کله به پیدل راتو، کله به په سورلۍ او کله به پیدل د قبا ته راتو. او په دغه جمعات کې به نبی علیہ السلام 2 رکعاته نفل د هر خالی په ورځ باندې ضرور به کول. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي، د ابن ماجه حدیث مبارک ته وی چا چې کور او دس وکړو او د قبا مسجد ته راغی او په دې کې 2 رکعاته نفل وکړو، دته د یوې عمرې من ثواب میلاو شو. د یوې عمرې ثواب ورته څه شو؟ میلاو شو. الله دې مونږ ټول حج او عمرې له بوځي. نو چې کله عمرې له لاړ شي که نه، نو مسجد نبوي کې به اودس وکړي، یا په خپل هوټل کې هلته به څه وکړي؟ اودس به وکړي. او چې قبا مسجد ته لاړ شي، ټولو مسجدونو باندې هلته زیارتونو خلک ګرځي، نو مسجد قبا ته چې لاړ شي نو 2 رکعاته نفل به پکې وکړي. یو درته د خپلې عمرې ثواب میلاو شي، عمرې له تللی، او هلته چې د مسجد قبا کې 2 رکعاته نفل وکړو نو د بلې عمرې ثواب درته میلاو شو. نو چې کله هم مدینه منورې ته لاړ شي، الله دې موږ ټول بوځي او په جماعتونو ګرځئ که نه، نو هر جماعت کې 2 رکعاته نفل کوئ. هر مسجد ته چې ننوځئ نو 2 رکعاته نفل پکې کوئ. بهرحال نو نبی علیہ السلام د څلورمې په ورځ باندې دغې ځای ته ورسېدو، هلته 2 رکعاته د مسجد قبا څه کېښودو؟ بنیاد کېښودو. بیا د دې کوم د اسلامي کال چې دی که نه، د دې د افتتاح کله شوې ده؟ ابتدا ته دې کله شوې ده؟ ګوره یو عیسوي دی، یو هجري دی که نه. نو د دې اسلامي کال د ابتدا د کله نه شوې ده؟ نو دې کې مختلف اقوال دي، خو یو قول او مشهور قول پکې دا دی چې دا د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې شوې ده. او څنګه وشوله؟ د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه د یوې علاقې ګورنر و. نو عمر رضی الله تعالی عنه به دته خطونه لیږل. د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه د عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایل استا خط راځي خو تاریخ کې پې نه لیکلی، نو ما ته پته نه لګي چې دا خط تا د کلي نه راورلېږلی ما ته، نو په دې باندې تاریخ لیکه. نو عمر رضی الله تعالی عنه صحابه کرام راټول کړو، یاره د دې تاریخ موږ د کم ځای نه شروع وکړو، د دې کلونو د اسلامي کلونو موږ د کم ځای نه شروع وکړو، موږ له یو حساب پکار دی چې په هغې سره خپل اسلامي اصول چلو. صحابه کرام راټول شو، نو یوه مشوره پکې دا راله، وی د نبی علیه السلام په پیدایش سره، د پیدایش د ورځې نه به د کلونو حساب شروع کړي، اسلامي کال به د دې نه شروع کېږي. یو خبره پکې دا راله. دویم قول پکې دا راغی د نبی علیه السلام ته چې نبوت په کومه ورځ میلاو شوی د دغې نه به شروع کړو. دریم رای پکې دا راله وی چې نبی علیه السلام د کومې ورځ ته هجرت کړی، مدینې منورې ته راغلی، د هجرت نه به شروع کړو د اسلامي کال. او څلورم رای پکې دا راله وی د نبی علیه السلام د وفات نه به شروع کړو، چې په کومه ورځ نبی علیه السلام وفات شوی د هغې نه به د اسلامي کالونو څه واخلو؟ شروع واخلو. بهرحال عمر رضی الله تعالی عنہ خدا رای رد کړه چې د نبی علیہ السلام د پیدایش نه به دا حساب کو، ځکه دا د نصارو سره مشابهت دی. عیسایان چې دي نو دا د عیسی علیه السلام د پیدایش نه په دې خوا دا حساب کوي، دا عیسوي کال چې دی دا د عیسی علیه السلام د یوم پیدایش نه دی خوا دا حساب دی شروع کړی دی. دا خو د هغوی سره مشابهت دی، او نبی علیہ السلام فرمایي چې د اهل کتابو سره مشابهت مه کوئ، د هغوی مخالفت وکړئ.
دې څه به وکړو که نه عمر رضی الله تعالی فرمایي زما رایې دا ده چې د اسلامي کال ابتدا به د هجرت د نبی علیه الصلاة والسلام نه وکړو ځکه وی د حق او د باطل په منځ کې چې فرق راغلی دی نو دا په هجرت سره راغلی دی مونږ چې مونځ په ښکاره شروع کړی پس د هجرته مونږ چې جهاد شروع کړی پس د هجرته مونږ چې اذان په تیزه شروع کړی پس د هجرته نو د حق او د باطل په منځ کې فرق چې راغلی نو دا د هجرت نه راغلی لہذا د اسلامي کال به مونږ د ابتدا د هجرت نه وکړو او په یوم وفات د نبی علیه السلام خو ځکه نشو کولی چې د نبی علیه السلام د وفات ورځ خو د غم ورځ ده خو د ډېر لوی مصیبت ورځ ده ولې دغه ورځ ځان ته بار بار یادو ولې دغه ورځ دغه غم ځان ته بار بار تازه کو دغه ورځ نه شروع نشو کولی بیا چاوي د رمضان نه به کال د نوی کال شروع کیږي اسلامي کال چاوي د رمضان نه به شروع کیږي او چاوي د دین او د دینه عمر رضی الله عنه فرمایلی د اسلامي کال شروع به د محرم نه کیږي محرم نه ځکه چې حاجیان چې واپس کیږي نو د محرم په میاشت کې واپس کیږي نو موږ به د اسلامي کال شروع د څه نه کوو د محرم نه الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا څومره هلکان چې ناست دوی ته وایي ته انګریزي حساب وکړو جنوري فروری مارچ زر به ته شروع کړي وایي اسلامي میاشتو نومونه واخله تو یاره اسلامي میاشت خو نه راځي محرم او سفر ربیع الاول ربیع الثاني اخو بیا کار خطا دی که دا تپوس دی وکړو چې اسلامي کال د کمې میاشت نه شروع کېږي دا پته به ورته هم نه چې د محرم نه شروع کېږي نه الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا موږ له به حیثیت یو مسلمان دا حسابیات ساتل پکار دي که نه زما اسلامي کال شروع کېږي د کومې میاشت نه او ختمیږي به کم د محرم نه شروع کېږي او ذوالحجه باندې ختمیږي د حج په میاشت باندې ختمیږي نو دا بیا د عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې دغه شروع وشوله بیا نبی علیه الصلاة والسلام څه وخت تیر کو په قبا کې څه ورځې واړولې او د جمعې په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام د قبا نه روان شو او بني سالم کې نبی علیه الصلاة والسلام د جمعې مونځ په لاره باندې وکړو د قبا نه چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته تو نو بني سالم قبیله په لاره کې راتله هلته نبی علیه الصلاة والسلام د جمعې مونځ وکړو دا د نبی علیه السلام لومبې د جمعې مونځ چې په مدینه منوره کې وکړو او نبی علیه الصلاة والسلام چې پاسېد او کومه خطبه یې وویله که نه هغه اوږده خطبه ده چې وامه ټایم پې ډېر لګي خو د نبی علیه السلام اخلاقو مبارکو ته وګوره چې نبی علیه السلام د مکې نه په کومو تکلیفونو تللی د هغې تکلیفونو ذکر نه کوي د هغې مصیبتونو ذکر نه کوي د خپل سفر ذکر نه کوي چې زه څنګه څنګه مصیبتونو سره راورسېدم د نبی علیه الصلاة والسلام تمامه خطبه چې ده په تقوا او په خشیت الهي باندې مبني ده تقوا اختیار کړئ د الله نه ویریږئ د الله نه ویریږئ ورځ د آخرت را روانه ده هغې له تیارې وکړئ د نبي علیه السلام تمامه خطبه کې دقه یو خبره وه دا یې نه دي ولې ما سره دشمنانو دا چل وکړو دا نه دي ولې ما سره دشمنانو په لاره دومره دومره تکلیفونه را ورسول دا د نبي علیه الصلاة والسلام اعلی اخلاقو نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې منورې ته دننه کېده که نه نو خلک ورته ډېر لوی په استقبال باندې ولاړو لوی استقبال باندې ولاړو د بخاری حدیث مبارک ته برا ابن عازب رضی الله تعالی فرمای کنا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کوم ورځ باندې مدینه منورې ته راغی کنا نو هر شی روخانو د هر انسان مخ ته چې بده کتل به خندل د هر انسان په مخ باندې خوشحالي وه مونږ چې ګیر چاپېره کتل مونږ وی چې د مدینې منورې فضا بدله ده دومره خوشحالي وه مدینه منوره کې خو قسم په الله چې په کومه ورځ نبی علیه السلام وفات شو که نه په مدینه منوره کې توره تیاره وه د هر شي په مخ باندې یو غم و د هر شي نه خوشحالي تلې وه وایي مونږ په نبی علیه السلام خاورې ور واړولې او د خاورو نه خو لا لس نه و پاک کړی چې زمونږ د زړونو دنیا بدله وه هغه شانتي نه و چې په کومه موږ د نبی علیه السلام سره ناست نو مدینه منوره کې ډېره یو سخته خوشحالي وه چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته وردن نه شو او د مدینې منورې زنانه چې دي دا چتونو ته ختلې وي او اشعار به یې ویل د خوشحالۍ اشعار به یې ویلو او چې کله نبی علیه السلام داسې مدینې منورې ته ور داخل شو که نه نو د انصارو توري راغستې وي توري د نبی علیه الصلاة والسلام نه ګس طرف ته او ښي طرف ته روانو توري په لاس کې وي حبشیانو توري راواغسته خپل کرتب یې شروع کړو
هغه نیزهبازي غونډه نه کوي نیزو هغه جنگ د نبی اسلام د خوشحالولو لپاره یو میله ولګوله حبشیانو میله ولګوله یو لوی خوشحالي جوړه وه د نبی اسلام په منځ کې روان دی یو خاتم انصار روان دی او بل خاتم انصار روان دي زنانه کوټو ته ختلي دي او تماشه کوي او زنانه به دا اشعار ویلو وی طلع البدر علینا من سنیات الوداع طلع البدر علینا په موږ باندې د څوارلسمې سپوږمۍ راوختله من سنیات الوداع د هغې سنیت الوداع د ګاټۍ د طرف نه په موږ باندې د هغې غرونو د طرف نه د څوارلسمې سپوږمۍ راوخته وجب الشکر علینا ما دعا لله داعي په موږ باندې د الله د دې نعمت شکر ادا کول واجب دي دا د ښځو اشعارو په موږ باندې د څوارلسمې سپوږمۍ راوخته او په موږ باندې د الله د دې نعمت شکر ادا کول واجب دي واجبو د بني نجار دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ماماخیلي و د هغې ماشومانې جینکۍ وې لارو ته راوتې وې نو چې کله هغې نبی علیه السلام ولید او د هغوی خو سره رشته هم وکه نه نه هغې اشعار شروع کړو وی نحن جوارو من بني النجار موږ د بنو نجار قبیلې ماشومان یو ای د الله پاکه پیغمبره موږ ستا د ماماخیلۍ د قبیلې ماشومان یو یا حبذا محمد من جاري وا محمد ستا نه قربان څومره ښکلی ګاونډي یې دا ماشومانو اشعارو په مدینه منوره کې یو لوی خوشحالي شروع وه زنانو ځان له اشعار ویل ماشومان ځان له په اشعارو وي انصارو تورې راغستې د نبي علیه السلام نه یو خوا روان دي بل خوا روان دي اوس هر سړي به موار د اوښې ته لاس کو چې زه یې بیامه دا زه بیامه دی به زه بیامه خپل کور ته نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل زحمت زه د اوښې موار پرېږدم زه د اوښې موار څه کومه او تاسو به ورته هم نه لاس کوئ دا د الله د طرف نه ماموره د دې ته د الله د طرف نه حکم دی دا چې چېرته لاړه زه به هلته پړه واچومه نبی علیه الصلاۃ والسلام د اوښې موار پرېښودو ابوبکر رضی الله عنه پسې شاته روان دی نبی علیه السلام په اوښه ناست دی انصار ګیر چاپیره روان دي هر سړی عمله وخی او د اوښې موار ته لاس کوي نبی علیه السلام منع کوي دې ته څه مه وایې دې ته څه مه وایې دا بځي دا بځي اوښه روانه وه لاړه د مسجد نبوي چې کومه دروازه ده په هغې کې کېناسته خلک ګیر چاپیره ګوري په هغې ځای کې لږه کېناسته نبي علیه السلام پې ناست دی د اوښې نه کوز شوی نه دی اوښه بیا پاسېده روانه شوه چې لاړه نو د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی کور چې کوم ځای دی هغې سره په ور کې کېناستله د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی په دروازه کې اوښه کېناسته هلته ناسته وه نبي علیه السلام ته بیا راکوز نه شو اوښه بیا راپاسېده چې بیا راپاسېده بیا را روانه شوه بیا اخکې د مسجد نبوي دروازې لراله او هلته کېناسته چې هلته کېناسته صحابه کرام پوه شو ابو ایوب انصاري د لبیک چغې کړې او سامان د نبي علیه السلام ته لاس کړه کور ته یې منډې کړې د الله محبوب زما میلمه شو دی زما میلمه شو اصل کې د نبی علیه السلام د زړه خواهش هم دا کنه د ابو ایوب انصاري د بنو نجار قبیلې نه د نبی علیه السلام چې کومه ماماخیلي ده دی نو د نبی علیه السلام خواهش دا چې زه مدینې منورې ته لاړ شم چې ماماخیلۍ کې پاتې شم هغې ته په عزت هم میلو شه خپلولي مې سره ده نه هلته خو د دې خبرې اظهار یې نشو کولی ځکه چې د نورو صحابه کرامو زړونه پرې ماتېدل که نه بیا به نورو صحابه کرام وایي چې وګوره خپله ماماخیلي واخېسته او مونږ یې پرېښودو نو د نبی علیه السلام په زړه کې دا خبره وه خو اظهار یې نه کو الله تبارک وتعالی داسې وکړل چې د تمامو صحابه کرامو زړونه هم خوشحاله شو او مطمئن هم شو نبی علیه السلام یې اوښې ته د الله د طرف نه اجازت ته چې دې څه وکړه هغه به کېږي اوښ هم لاړه د ابو ایوب انصاري په کور کې کېناسته او دا د نبی علیه السلام ماماخیلي وه نو د نبی علیه السلام سامان یې د اوښې نه راواغسته کور ته یې وړو چې کور ته یې وړو د الله محبوبه زما دوه کوره دي یو باندې دی یو لاندې دی زما یو بره چت دی کور کې یو لاندې چت دی نو بره چت بستای زه دا نه غواړم چې ته لاندې او زه باندې یم نو باندې چت بستای لاندې چت په زمای نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل هغه ټیک ته خو نبی علیه السلام یو فکر وکړو چې ما له خو به اوس خلک ډېر ځي او راځي نو زه چې به برې چت کې یم نو د ابو ایوب انصاري کور واړو ته به تکلیف میلاوي خلک به د په کور ځي او راځي که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی اے ابو ایوب انصاری بر چت والا لاندې چت په زماشي اسنه چې زما د وجه نه تاسو تکلیف میلاو شي زما د وجه نه تاسو میلاو نشي تکلیف میلاو نشي ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاندې چت کو مونږ باندې چت کو یو ورځ زمونږ نه د ابو داسې لوټه یا لوخه وغیرہ نه توش
اوبه رانه توی شوې قسم په الله زما سره صرف یو څادر زموږ کور کې بله کپړه نه وه ما او زما ښځې هغه څادر زر زر راواغسته اوبه خو پرې وچول شروع کړو مونږ وی هسې نه چې دا اوبه د نبي علیه السلام کور ته لاندې وساسي او هغه ته پرې تکلیف ونه رسي هغه به مونږ زر زر وچې کړې وی ما او ښځې به مونږ سالن تیاره مونږ به نبي علیه السلام لښکتې کور ته رالیږو نو چې سالن به راولېږو نو نبي علیه السلام به د هغې نه ډوډۍ وخوړه نو په کوم ځای به چې د نبي علیه السلام ګوتې په کاسه کې لګېدلې وي نښې به وي که نه نو زه او ښځې به مونږ هغه ځای ځان ته راوړو او د هغې نه به مونږ سالن اوچت کړو دپاره د تبرک مونږ چې په کوم ځای د نبي علیه السلام ګوتې لګېدلې چې مونږ د دغې ځای نه خوراک وکړو مونږ به دغې ځای نه خوراک کوو یو ځل مې نبي علیه السلام له سالن راولېږو نو مونږ پکې وږه پیاز اچولي سالن کې مې وږه پیاز اچولي سالن خو نبي علیه السلام له راولېږو وی نبي علیه السلام هغه سالن واپس کړو مونږ کره چې مونږ کره سالن راغی کاسې ته مو کتل پای کې د نبي علیه السلام ګوتې مبارکې نشته دی سالن یې نه دی خوړلی زه خفه شوم چې نبي علیه السلام ګوره چې خفه شوی دی کو ما داسې کاسه راواغسته راله ښکته راکوز شوم ما ورته چې د الله پاک پیغمبره په کاسه کې نن ستا د ګوتو مبارکو نشانونه نشته دی زما او د ښځې جګړه خو په دې باندې چې هغه وایي زه به د دې ځای نه خوراک کوم زه هم زه به ترې نه خوراک کوم نن په کاسه کې ستا د ګوتو نشانونه نشته دی مونږ خو په هغې پسې ګرځو برکت ترې نه اخلو نبی علیہ السلام داسې مسکی شو وی ای ابو ایوب انصاري خفه نه یم وی ډوډۍ دې ولې نه ده خوړلې وی ډوډۍ مې ځکه نه ده خوړلې چې د دې سالن نه ماته د پیاز او د اوږې بوی راغی د پیاز او د اوږې څه راغی بوی راغی او زه د فرشتو سره خبرې کوم نو زه نه غواړم چې هغې ته تکلیف ورکم ځکه په بدبویۍ سره فرشتو ته تکلیف رسي بدبویۍ سره فرشتو ته څه رسي تکلیف رسي ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی فرمایي بیا مونږ چېرته د نبي علیه السلام په سالن کې نه پیاز اچولې نه اوږه اچولې مونږ د نبي علیه السلام په سالن کې پیاز او اوږه نه ده اچولې نبي علیه السلام به دا نه خوړل بیا د خولې نه بوی ځي که نه د دې وجې نه علما لیکي وایي پیاز دې وخوړو اوږه دې وخوړله نو مسجد ته مه راځه تر څو چې د خوله نه د صفا کړې د دې دوه وجې دي یو وجه خدا ده چې په مسجد کې ستا سره نږدې خلک وي نو ستا د خولې د بدبویۍ د وجې نه به هغوی ته څه رسي تکلیف رسي که نه نو مسلمان ته تکلیف ورکول خو ګناه ده شریعت خو دومره مسلمان ته عزت ورکړی دی چې پیاز او اوږه دې خوړلې د خولې نه دې بوی ځي جومات ته مه راځه بل انسان ته د دې بوی د لاسه څه میلاویږي تکلیف میلاویږي یو وجه او دویمه دا ده چې دا مسجد د فرشتو ځای دی مسجد د چا ځای دی د فرشتو ځای دی نو ستا د خولې د بدبویۍ نه او فرشتو ته څه میلاویږي تکلیف میلاویږي دې وجې نه د جمعې په ورځ باندې غسل کول دا سنت طریقه ده دا ولې ځکه د جمعې په ورځ باندې په جومات کې ګڼئ صحیح ګڼئ نو بدن چې خولئ نو بدبویي په جومات کې بیا که نه بدن خولو ډکې او ته جومات ته راشي نو بدن نه به دې بوی ځي که نه ځي نو مسلمان ته تکلیف ورکوي که نه ورکوي ته دې وجې نه د جمعې په ورځ باندې غسل سنت طریقه ده چې په جومات کې ګڼه ده چې ستا د بدن باندې د خولې بوی پاتې نشي چې بل مسلمان ته تکلیف ورنه کوي ما په دې خبرو جو نه پوهېږئ که نه وایي د جمعې په ورځ باندې خوشبو لګول څه دي سنت طریقه ده ولې ځکه چې جومات ته راځي نور خلک دی په دې خوشبو سره به هغې ته راحت میلاویږي سکون میلاویږي دومره د انسانیت قدر دی په شریعت کې ټیک شو چې ستا د بوی نه بل سړي ته تکلیف رسي نو شریعت وایي د مانځل هم مه راځه دا کور کې وکړه یا لومبې صفایي حاصل کا الله مونږ وایو مونږ انسانیت چې کوم په دین اسلام کې دا په بل یو مذهب کې نشته دی خو په دین اسلام خو چې څوک عمل وکړي که نه مونږ خو هر سړي ته دومره تکلیف ورکو چې د هغه زړه وچو داسې خبره ورته وکړمه دومره تکلیف ورکړمه نو بهرحال نبی علیہ السلام د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کور کې فاتح شو او دا خبر اورئ اصل کې دا تبع د یمن بادشاه دغه نوم تبع وې دې په دې مدینه منوره باندې تیرېدل او د سره 400 علما موجودو د تورات نو دې چې کله په مدینه منوره وې تیرېدل که نه نو دې علماو د تبع بادشاه ته وویل د یمن چې کوم بادشاه وي موږ په دې ځای کې پاتې که موږ مخکې مه بیایه هغه ترې نه تپوس وکړو ولې خو دلته پاتې کم وی مونږ چې د علاقې ته وکتل د مدینې منورې د علاقې ته نو مونږ ته پته ولګېده چې دا د نبي آخر الزمان کلی دی د آخر زمانې پیغمبر به دې علاقې ته هجرت کوي زمونږ په کتابونو کې دا علاقه مونږ معلومه کړه او مونږ وپېژندله چې دا علاقه ده نو مونږ دلته پرېږده چې د آخر زمانې پیغمبر راشي چې مونږ دلته موجود یو
نو تبع ورته داسې خبره ده وي او وي تاسو یقیني وایه وي او په تورات کې دا خبرې لیکلې شوي دي تبع 400 علما په مدینه منوره کې څه کړل پاتې کړل 400 علماو له کورونه هم جوړ کړو او ښځې وله هم وکړل نکاحونه وله هم وکړلو او بیا دا تبع بادشاه چې له دغې ځای نه رخصتېده که نه نو ده یو کور جوړ کړو یو کور یې جوړ کړو کور یې جوړ کړو او دا د اخرې زمانې د پیغمبر کور شو دا پکې داغه شو دا غیر چاپیره کورونه ستاسو او دا پکې د اخرې زمانې د پیغمبر کور شو او بیا یو خط داسې ولیکو چې د اخرې زمانې پیغمبر راشي کو زه موجود وم خو ایمان به پرې راوړم او کو زه موجود نه وم نو دا خبره به ورته وکړه چې تبع بادشاه په تا ایمان راوړی دی دا لیکلي کېښودل او هلته دا لیکل یو عالم له ورکړو که په خپله ته ژوندی وي او د اخرې زمانې پیغمبر راغی خو زما دا لیکل به ورته ورکړي او زما دا خبره به ورته ورسوي او که چېرته ته ژوندی نه وي نو دا به خپل اولاد ته منتقل کړي او دا کور چې دی دا به د اخرې زمانې د پیغمبر صحیح کوري اولاد وخت تېرېدو دا څومره انصار چې دي که نه دا د هغې 400 علماو اولاد دی د مدینه منورې دا خلک چې دی دا د هغې 400 علماو څه دی اولاد دی او د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی چې وایي په کم کور کې و که نه وایي دا هغه کور چې تبع بادشاه د نبي علیه صلات وسلام دپاره رخ کړی نو علما لیکي وایي نبي علیه صلات وسلام خپل کور ته راغلی دی نبی علیه السلام مدینه منورې ته چې راغی نو خپل کور ته لاړ دا هغه کور چې تبع بادشاه د دپاره منتخب کړی و خو ارضي ملکیت پې د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه و نو اوخ هم لاړه په اخ کې کور کې څه شوله کېناسته دا د نبی علیه صلات وسلام مدینه منورې ته راتللو بیا د علماو د یهودو راتلل دي او په نبی علیه السلام باندې اعتراضونه کول دي چې آیا دا رښتینی پیغمبر دی او که نه دی د هغې نه پس چې نبی علیه السلام صحیح جوابونه ورکوي بیا هغې ښه څه شروع کوي تکلیفونه شو د نبی علیه صلات وسلام ته په ضد ودرېږي چې مونږ خو وي چې د اخرې زمانې پیغمبر به په بنو اسماعیل کې راځي په بنو اسرائیل کې راځي او هغه خو په بنو اسماعیل کې راغی مونږ خو وي چې دا به په مونږ یهودو کې راځي هغه خو په عربیانو کې راغی د دغې ځای نه هغوی څه واخیستل بیا ضد واغستل ځکه یهود خو د اخرې ټیمه پورې په دې انتظار و چې د اخرې زمانې پیغمبر به هم په مونږ کې راځي ځکه سلسله د پیغمبرانو په مونږ کې را روانه ده او نبی علیه السلام راغی په بنو اسماعیل کې